السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن درته د صلات التسبیح چې کوم ډیر مشهور مونځ دی او د هغې طریقه کار ښیم. ابو داود شریف جلد نمبر 1 کې حضور کریم صلی الله علیه وسلم نه دا ثابت دی چې خپل تر حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ته دا مونځ وښودو او ورته وفرمایل چې داسې مونځ تاسو ته وښیمه، 4 رکعاته مونځ دی درته وښیم چې الله رب العزت د دې په وجه باندې ستاسو ټول ګناهونه نوي او زاړه، غټ او واړه ټول ګناهونه م الله معاف کړي او د دې مونځ په برکت باندې ستا چې کم قصدن ګناهونه شوي دي یا درنه په خطایي کې شوي دي نو هغه ته الله معاف کړي. نو موږ خو دې باندې ایمان دی چې انشاءالله العزیز خدا شخصیاتو چې د هغوی نه به داسې ګناهونه نه کېدل، نه به قصدن ګناهونه کول، خو دا موږ دپاره تعلیم دی. نو صلات تسبیح دې دپاره دی چې الله رب العزت یو خو ستاسو او زموږ ګناهونه معاف کړي، بل چې کوم دی الله رب العزت ته به دې طریقه ته ځان ورنږدې کړي او الله رب العزت ستاسو څومره مشکلات چې دي د دنیا او د آخرت ختم کړي. نو بهترینه طریقه خدا ده چې سړی روزانه که الله له چاله الله وس ورکړی او روزانه یو ځل دا مونځ وکړي، که روزانه یې نه شي نو هفته کې وکړي، هفته کې نه چې میاشت کې وکړي، میاشت کې نه 6 میاشتو کې، کال کې وکړي، کال کې بیا ډېر بهترینه میاشت دا د روژې ده چې د روژې په میاشت یو ځل وکړي. نن زه تاسو ته دې عملي طریقه ښیم چې د صلات التسبیح به په څه طریقه باندې کوي. دې کې یو څو کلمات دي چې کلمات دا دي: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. یا د هغې خپل طریقه کار او تعداد دی. طریقه کار دا دی چې 4 رکعات صلات التسبیح مونځ نیت به وتړي، کم مکروه ټایمونه علاوه هر ټایم تا ته وخت میلاویږي، تهجد په وخت کې کولی شي، د څه ټایم دا نفلي مونځ دی چې هر وخت کولی شي. نن زه تاسو ته د صلات التسبیح طریقه کار ښیم. صلات التسبیح طریقه کار دا دی چې د 4 رکعاته صلات التسبیح نیت به وتړي، 300 ځل به دې کې دا تسبیحات ویل دي، 15 ځل 75 مرتبه هر رکعات کې ویل دي په خپل خپل ځای کې. نو چې کله ته الله اکبر وکړي، نیت دې وتړو، اولنی تکبیر دې وکړو، لاسونه دې وتړل، سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالى جدك ولا اله غیرک. دې نه پس به ته 15 ځل دا ووایې: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا به 15 ځل وي ولاړ به ښه. د شمار به څنګه طریقې؟ د شمار ښه طریقه دا ده چې یو ځل د داسې وي نو د ګوتې له معمولي زور ورکړه، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا دویم ګوتې له زور ورکړه، نو 15 ګوتې دي په هر لاس کې، نو 3 ځل چې ګوتو له زور ورکړه نو 15 ځله ستا پوره شو. بیا به د هغې نه پس اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد شریف سورة فاتحه به ووایې، د هغې نه پس به سورت ووایې، د هغې نه پس به بیا 10 ځل دا ووایې: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. 10 ځل دې دلته وویلو. بیا به لاړ شي رکوع ته، الله اکبر به وکړي، الله اکبر، سبحان ربي العظیم، سبحان ربي العظیم، سبحان ربي العظیم. دلته به بیا 10 ځل ووایې: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دلته به 10 ځل ووایې. بیا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. دلته به بیا 10 ځل ووایې: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. 10 ځل دلته ووایې. بیا به د هغې نه پس سجدې ته لاړ شي، الله اکبر. ګورئ، الله اکبر. دلته سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى. دا دې ختم کړه. دې پسې به بیا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 10 ځل. بیا دې الله اکبر، الله اکبر دې وکړو. بیا به دلته 10 ځل وي: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. بیا سجده ده، الله اکبر، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. دا به 10 ځل دلته ووایې. بیا به د هغې نه پس دویم رکعت ته اوچت شي. دویم رکعت ته اوچت شي، نو دلته په دویم رکعت کې ډایرکټ به 15 ځل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 15 ځل به ووایې. همغه د اولني رکعت په شان باندې به
سورت فاتحه او سورت پسې به 42 ځل وي، رکوع کې به 42 ځل وي د سبحان رب العظیم نه، پس سمع الله ولمن حمده کې به 42 ځل وي، د سمع الله ولمن حمده نه پس بیا چې کله اولنې سجدې ته لاړ شي نو هلته به 42 ځل وي، بیا چې دغه نه راوچت شي په منځ کې دوه سجدو په منځ کې راوچت شي هلته به 42 ځل وي، بیا سجدې ته لاړلې بیا به 11 ځل وي، نو په یو رکعت کې 15 ځل شو، دو رکعاتو کې یو نیم سل ځل شو، او په څلور رکعاتو کې 300 ځل شو. نور مونځ طریقه کار به مغی چې کله مونږ د نیت د مونځ څنګه نفلي مونځ کوو یا مونږ فرضي مونځ کوو، او مغه خو داسې چې فرضي مونځ کې څلور رکعاتي مونځونه کې 2 ډکې 2 تشي دا ټول ډک دي. دا ډېر اسانه طریقه ده. 300 ځل کله پوره کړو، آخري رکعت کې به آخري قاعده کې به التحیات به ووایې، د هغې نه پس به درود شریف ووایې او دعا به وکړې، سلام به واړې ښې لاس ته او کس لاس ته، د هغې نه پس به ځان دپاره دعا وکړي، کم نیت چې دې په زړه کې کم مرادونه چې دې زړه کې هغې دپاره به دعا وکړي، عالم اسلام دپاره به دعا وکړي. نو دا بس ډېر اسان طریقه کار دی چې تاسو ته ما پریکټیکل طریقې سره وښودم. صلات تسبیح دغه طریقه کار دی، په خپل هم پې ځان پوه کوي او څوک پسې ګوګل ګوري، څوک پسې څه ګوري، په خپل هم پې پوه کوي ځان او نور مسلمانو خویندو ورونو سره یې هم شریک کوي. انشاءالله چې تاسو به په نننۍ ویډیو باندې پوه شوي یئ، ما هم په خپلو لویو دعاګانو کې یاد ساتئ. انشاءالله بیا به حاضرېږم. د الله په امان.